په اسلام آباد کې چې کم کس د کانټینر نه راچلی او هغه په مونځ باندې ناست او د هغه نه پس یو رینجر راشي او هغه مکمل طور باندې کاته راواچوي. نو د هغې هلک بیان نه هغه یا هغه سره څه شو که نه مکمل طور باندې در سره ویډیو شریکومه څنګه چې تاسو ته پته ده که نه په اسلام آباد کې د پي ټي آی احتجاج او یو کس چې و نو دوه درې کانټینر یې پرتې وې 60 فوټ لوړ ځګی و. د هغه نه پس چې دی نو هغه په مونځ باندې ولاړ وي چې یو رینجر راشي که نه او هغه له دیکه ورکړي او هغه کته راګزار کړي. د هغه نه پس چې دی نو عوام وایي که نه چې دې هلک ملا ماته شو او دا چې دی نو مکمل طور باندې د دنیا نه تللی دی. او دا هلک وایي که نه چې نه زه زخمي شوی یم او د هغه نه پس چې دی نو زما نه ملا ماته شو او زه بالکل برابر یم. او ویډیو در سره مکمل شریکوم یاره چې یا دغه هلک دی او که نه دی دې مخ هم پټ کړی دی و چې دا هلک کته راولوېدلی او نو دغه شهید کېدو دی په خپلو وینو باندې قید نمبر 804 هم لیکلی و. خو راشي که نه دغه هلک وایي که نه چې زما سره څه شو ما هلته ټیک ټاک جوړاوه د هغه نه پس چې دی نو ما مونځ کولو او زما سره رینجر څه وکړو. مکمل معلومات را سره وګورئ د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته پته ولګي کوم کس چې په کانټینر ولاړو نو د هغه سره څه واقعه راغله و ضرور یې شیر کړئ. بس دوستوں کے ساتھ گیا تھا انہوں نے بولا بس ایک شرط بات پر آ گیا تو انہوں نے لگایا میں اس کے ساتھ گیا مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. میں ادھر بیٹھا دوستوں کے ساتھ ایک بس شرط سا لگا ہوا تھا بس دوستوں نے آیا بس دوستی میں بس ایسا بات آ گیا تو بس دا چې ما دوستانو سره شرط خو د ځکه بار ختلې हमें पता नहीं मुझे टिकटॉक बनाना है ना हमें मुझे टिकटॉक बनाना है तो हम बस दोस्त है बस मैं पता बस मैं टिकटॉक کار دې د مخ کولا او کړه څنګه چې مخکنی ویډیو کې د مخ کولا او तो बस हमें पता नहीं था तो उन्होंने मुझे उतारा नीचे बस तो नीचे मैं गिरा तो मुझे फिर बस पट्टी मट्टी कराया. लेकिन ये जो भी कर रही काम गलत है ये बहुत गलत हुआ है वैसे जी सर जी और ये बहुत गलत काम है. ये कभी नहीं करना चाहिए किसी को नहीं करना चाहिए. शर्त लगाने के लिए बहुत गलत काम किया मैंने सब کمنټ سیکشن کې راځي ضرور وایي چې دا ریل دا فیک دی چې دا چا ځان نه دا کس